یو ځل عیسی علیه السلام ته شیطان راغی. شیطان به منی ښه زبردسته بلا ده داسې مسلې ورځي. عیسی علیه السلام ته وی یو پوښتنه درنه کوم ورته وی وایه. او عیسی علیه السلام د غره په څوکه ناستو ورته وی که نن الله درته دردونه لیکلي چې نن به عیسی علیه السلام خوږیږي لوح محفوظ کې دای نو که ته د دې غره نه ځان ونه غورځې نو دردونه به در رسیږي که نه؟ وی بالکل را رسیږي به چې الله لیکلي خود را رسي. او وی که لیکلي چې نه به ور رسیږي نو که ځان د دې غره نه هم غورځې نو رسیږي به که نه؟ نه. نو وی څه وکم؟ وی ځان د دې غره نه وغورځوه. نو که الله لیکلي چې دردونه به ورته نه رسیږي خو هسې هم نه خوږېږي نو او که لیکلي چې رسیږي به نو که وی هم نه غورځې نو ځه ورځه پې. عیسی علیه السلام خو عالم و پیغمبر و ورته وی ولاینا ته خطا شوې زه مخلوق یم او الله مې خالق. خالق به د مخلوق نه امتحان اخلي خو مخلوق به د خالق نه امتحان نه اخلي. دا خو ته داسې کې لکه زه چې د الله نه امتحان والم بس الله ویلی دی چې د غر نه به ځان نه غورځئ. دنیا کې به اسباب استعمالی نو موږ او تاسو چې سړک نه اوړو اخوا دیخوا چې ګورو ټوپک ګرځاو تومانچه ګرځاو احتیاط کوو. دا استعمال د اسبابو دا موږ د خدای پاک په امر باندې عمل کوو. دا په شریعت عمل لی ګوره. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زغره استعمال کړی ده او توره استعمال کړی ده. صحابه ته چل ښودلی دی اسونه ځغلېدلي ورته ښودلی دي د نښې ویشتلې ورته ښودلی دي. دا استعمال د چا دی؟ د اسبابو دی په امر د شریعت. ذهن کې مو خبره کېناسته. دویم جواب نیټه نه بدلیږي نو بیا د اسباب استعمال ته ضرورت. اسباب چې استعمال کی سبب بدلیږي نیټه نه بدلیږي. الله تعالی لیکلی دی چې 11 بجې به ته څه کې مړ کېږې به بس په همغه به مړ کېږي. خو که سړک کې دې ونه کته نو موټر به دې وایي او که دې وکته نو همداسې به راغورځېږي څوک به دې مړ کوي یا به دې زړه ودرېږي. نو استعمال د اسبابو سره پیږي اجل او نیټه نه بدلیږي. څه بدلیږي؟ صرف سبب بدل شي. مړ کېږي به خو مخکې په یو سبب اوس په بل سبب. نو تدبیر تغییر د تقدیر نه راولي تغییر د سبب راولي. چا راولي؟ سبب. نو خلاصه راووته اسباب به استعمالو خو دومره یقین به پې نه کوو چې وهم راته جوړ کړي. باید سړی د احتیاط دومره وزبېخي که نه چې د هغې نه څه جوړ شي هغې نه وهم جوړ شي. دغه سړی چې دا برګ برګې راته کته که نه دا به ما مړ کوي او په دې لاره نه ځمه او دلته تیاره ده او په دې لاره نه ځم دلته دشمن دی. دا دومره احتیاط دې کې دوه تاوانه دي. یو به درته وهم پیدا کړي دماغ به دې خراب شي او دویم نمبر دا چې کېدی چې ایمان دې حرکت کې راولي اسې نه چې دې ته مؤثر حقیقي ونه وی. دومره خواري چې ورسره کوې که نه دا معنا ده. ما ته خلک وایي احتیاط زه احتیاط کوم خو دومره ورته کار هم نه ویم چې د هغې نه وهم جوړ شي. پوهېږي که نه پوهېږي؟ مونږ سره خو هر سړی ستړي مشي کوي را سره میلاویږي جومات هم معلوم دی مونځ هم معلوم دی څه شي احتیاط کوي. احتیاط دا معنا ده چې یو چاکو ماکو یو ټکه پوکه به ځان سره ګرځی که درته وي چې وا ما ودرېږه مړ کوم دی نو زه څه ناڅه مقابله به ورسره وکړي چې والکه را نږدې نه شي ګوره ما سره وسله شته که نه
او داسې چې داسې پوخ کار ورته ووې نو دا خو دینه وهم جوړېږي ښه والله که بیا دې بازار نه چې دی ځان ته یو شربت هم راوړې ډېر ډارېږي به که نه نو داسې هم ښه نه ده ښه هغه کورونا کې خلکو اسباب داسې استعمالول ته به وایي چې بس همدا سبب یې مړ کوي او مغه یې مړه کړه چې چا ډېره خواري ځان سره کوله که نه او مغه یې مړه کړه او صحابي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه وی جنت کې به د خلکو بچی پیدا کیږي که نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل نه بچی به نه پیدا کی وای کسو کې وغواړي چې یا الله بچی راکړي نو ورکوي یې که نه وی که جنتی وغواړي نو ورکوي پیدا کیږي نه خو که جنتی د الله نه سوال وکړه خدایه وړوکی بچی راکړي نو ورکوي یې ورته نو الله فرمایي ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم سلام بوي دا وینا د جانب د هغه مهربان ربنا نو جنت ته دار السلام ځکه وایي ځکه چې په دې کې به الله جنتیانو باندې سلام اچوي او سلام به پې کوي نو ځکه ورته دار السلام وایي څلورمه وجه دا ده جنت ته دار السلام ځکه وایي چې الله پاک به مرګ د یو پسه په شکل کې راوړي یا به خپله مرګ نه الله پسه جوړ کړي یا به یو پسه راولي ځکه مرګ خو په سترګو نه ښکاري نو دوی ته به یو پسه وښایي چې دوی ته ښکاره شي ورته وبوایي دا مرګ دی او دا به حلال کړی شي په مابین د جنت او د جهنم کې جهنمیانو ته به ووایي د دې نه به مخکې جهنمیان سوال کوي خدایه مونږ ته مرګ راولې اعلان به ورته وشي دا دی مرګ مو ولیدو مرګ هم مړ شم نشته مرګ جنتیانو سره به فکري دا خو ښایسته جنت دی او ډېر نعمتونه دي پکې هسې نه مړه نه شو نو دا به ورته الله حلال کړي ورته ووایي مبارک مو شه تاسو د مرګ نه سالم شوئ بس مرګ مو ولیده چې حلال شو او مړ شو نو مړ کېږئ نه تاسو به ټول عمر دې جنت کې ژوندي یئ الله دې راته نصیب کړي دریم نمبر نوم د جنت دار الخلد دی دار الخلد ورته ځکه وایي خلد معنا همیشه جنتیان به په جنت کې همیشه الله فرمایي جنتیان به وایي ان هذا لرزقنا ما له من نفاد دا زمونږ رزق دی او د دې دپاره ختمېدل نشته بل ځای کې الله فرمایي اکلها دائم وظلها د جنت میوې به همیشه او سوری به هم همیشه او بل ځای کې الله فرمایي وما هم منها بمخرجین جنتیان به د جنت نه نه ویستلی کېږي نو جنت به همیشه ځکه ورته دار الخلد وایي دیو جن علما وایي الله جل جلاله ابدیم دی او ازلیم دی ابدی هغه چاته وایي چې په ابد کې موجودي او ازلی هغه چاته وایي چې په ازل کې موجود ابد چاته وایي علماء وی عبارت تے دا ازمنہ و غیر متناہیونا پا جانب دا ماضی کے
دیتا ابد وای. ازل چاته وای عبارت تے دا ازمنو غیر متناہیونا پا جانب دا استقبال کے. کمی زمانے کے مخ کی تیر شوی دی او غیر متناہی ناغیتا ازل وای. کمی زمانے کے بات کے راضی او غیر متناہی ناغیتا ابد وای. نو اللہ جل جلالہ ازلی ہم دے او ابدی ہم دے. دویم نمبر چی نا ازلی وی او نا ابدی وی لکا منگا و تاسو نا ازلیانیو نا ابدیانیو نا مخ کے زمانہ کیو نا بائندہ کیو زکا مرگ برازی. دا طول دنیا نا ازلی دا و نا ابدی دا. درم نمبر چی ابدی وی او ازلی نہیں اگا جنتیان دی. جنت با ابدی وی ہمیشہ ازلی ندی. دیو جن علماء وائی دا جنت زندگی دا نیم خدایی دا. خدای کے دو صفت آئی یو چی سا اغواری پیدا کولیشی دویم چی سا اغواری حاضر ولیشی. جنتی چی سا اغواری پیدا کولے نشی ذکا خالق اللہ دے. خود سچ اغواری حاضر ولیشی اختیار ورطا اللہ ورکڑی. سلورم نمبر چی ازلی وی خو ابدی نہیں دا منطقیان وی دا صورت محال لے. ذکا ما ثبت قدمه امتنع عدمه. فلسفیان وی چی دا کم شی قدم والے ثابتی نو عدم ممتنع دے. نو دقا یو صورت پکے دا فرضی صورت تے دیتا فرض و ممتنعین وائی. سلورم نمبر نم دا جنت دار المقامہ دے. قرآن کریم کے رازی جنتیان چی جنت تلارشی ابوائی الحمدللہ اللذی اذهب عنا الحزن. سنادا اغا اللہ لرا چمنگ نے غمون و تکلیفون لرکڑا. ان ربنا لغفور شکور. یقیناً زمنگ رب زمنگ پا گناہونو بانے پردہ اچھون کے دے او کم و نیکی مچی کڑی دی دا غیر دیر قدر کون کے دے. گورا غا ٹولی بدائی راتا معاف کرے او چکمی نیکی مو کڑی وی دا غیر راتا قدرو کا. اللذی اغزمون رب دے احلنا دار المقامہ چمنگ داخل پر کور دو سیدلو تا من فضلے دخپل فضلنا لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا اللغوب. نمسکی منگ پا دے کور کے ستڑے والے اور نبی ہودہ خبریں بے ہودہ کاروں. نو دار المقامہ ورطوائی مقامہ مانا نو سیدل اسے جنتیان با پا جنت کی اسیگی زکا ورطا دار المقامہ ورطا. پینزم نمبر نم دا جنت نم دے جنت المأوا. مأوا دیتا وی چی یو سڑے یو تکلیف را پا مخا کی مانا دا دے یو سڑے باران را پا مخا کی دشمن را پا مخا کی او من دے وی یو دشمن ور پسی او یو زیزان تا پیدا کی دا پناہ او اغی کے پناہ واخلی او دشمن ورطا نشت لے اغی تا مأوا وائی. نو جنت تا مأوا والے وائی. منگا و تاسو یو خطرناک دشمن لرو اغی تا شیطان وائی. اگر آپسی دے نمو پریگدی ترسو پوری چی جنت کی تی پناہ شوی نیو اگر وقت پوری را پسی منڈے وائی
او کوشش کئی چې مونږ او تاسو گمراه کی او د جنت نه مولری. قرآن کریم کې دا نوم راغله. الله فرمایي فاما من خاف مقام ربه، څوک چې وډار شو د دین چې الله ته به ودرېږم، ونهى النفس عن الهوى، او خپل نفس د خواهشاتو نه منع کو، فإن الجنة هي المأوى، یقینا جنت دا د پاره ځای د پناه دی او ځای د اوسېدلو دی. نو د جنت المأوى نوم قرآن کریم کې شته. شپږم نمبر نوم جنات عدن دی. دام دې کې د علماء دوه قول دي. یو قول دا دی چې جنت عدن دا یو خاص جنت ته پاغاتو جنتونو کې، داغه جنت ته سلورم نمبر چې حضرت آدم علیہ السلام پکې اوسېدو، اپا جنت عدن کې اوسېدو. بعض علماء وایي ادریس علیہ السلام چې کوم جنت ته داخل دی هغه جنت عدن دی. دیم قول دا دی نه، جنت العدن دا د ټولو جنتونو نوم دی، ټولو جنتونو ته شاملېږي. قرآن کریم کې راځي جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب. جنات عدن دا هغه جنتونه دي چې الله خپل بندگانو سره وعده کړي په غیب سره. بل ځای کې راغلي دي جنات عدن يدخلونها، جنتیان به جنت عدن ته داخليږي. يحلون فيها من اساور من ذهب، دوی ته به اغوستولی شي بنگړي د سرو زرو. دنیا کې سړیو ته بنگړي بند دي، سړی به بنگړي نه اچوي، ښځې به بنگړي اچوي، خو جنت کې الله ورته دام آزاد کړی دي. زی بنگړي مو اچوئ، ا بنگړي به د سرو زرو وي، ولؤلؤا او د ملغلرو وي، ولباسهم فيها حریر، او د جنتیانو په جنت کې چې کم کالی دي اب د ریخمو نه. منګ او تاسو باندې دنیا کې ریخم بند دي. نبی علیہ السلام فرمایي چا دنیا کې ریخم استعمال کړ جنت کې د باندې بند دي. شراب یو چکل جنت کې د باندې حرام دي. تاسو بوای جنتی څوک شراب وچکي ناکل جنت تتلیش، شراب چې وچکل او توبه وکړه د زړه نه نو دا الله معاف کوي او جنت ته بځي، خو شراب به نشي چکلی، دا په د بندي. داسې جنتی چې ریخم استعمال کړي دنیا کې او بیا د ریخمو د استعمال نه توبه کړي جنت ته بلاړ چې خدا کالی پی بندي، دا نشي استعمالولی. نو الله فرمای کالی به د ریخمو نه او دنیا کې بند. بل ځای کې راغلی دی ومساکن طیبة فی جنات عدن، الله وی جنتیانو ته پاک کورونه ورکوم. دا زمونږ او ستاسو کورونه دنیا کې چې دي دې کې خزلې پیدا کېږي، دا خیرنېږي. جنت کې چې کم کورونه دي نه خیرنېږي، هغه جارو کېدل نه غواړي، هغه بس پاکي، پاغې کې خزلې، پاغې کې خاورې، پاغې کې گردونه، پاغې کې خیرې، دا شیونه پکې نه جارو کېدل ته ضرورت لري، نه ماشین ته ضرورت لري، نه ټوټې ته ضرورت لري، همیشه پاکي. وم نمبر نوم د جنت چې ده دار الحیوان. قرآن کریم کی راضی ان الدار الاخرة لهی الحیوان. حیوان نہ مراد ژوند دے، یعنی اگا کور چې دا کور د ژوند دے، دار الحیات لا موت فیها، دا د ژوند کور دے او مرگ با پکې ناراضی،
نو دار الحیوان ورته ځکه وایي چې دې کې به سړی همیشه ژوند دی او مرګ به ورته نه راځي، او بله دا ده چې ژوند دې ډېر قیمتي. دنیا خو ژوند دی خو سړی پکې ستړی ګوره. د جنت چې کوم ژوند دی هغې کې به ستړی نه، نو ژوند خو دا دی. منګ او تاسو چې ژمي کې جلال آباد ته لاړ شو نو یو بل ته وایو هلکه ژوند خو تاسو وکړه، یعنې سبانه یخني مو ډېره نه کېږي. نو چې کم ژوند کې تکلیف ډېر نه وي نو خلک وایي دا ژوند دی. په اوړي کې چې کابل ته راشي نو خلک وایي هلکه ژوند خو تاسو تېر که، موږ خو تنور کې وو، سمانه ستاسو ګرمي نه کېږي. نو الله فرمایي که ژوند دی خو د جنت ژوند دی، نه به هم پکې یخني کېږي او نه به هم پکې ګرمي کېږي. نو ځکه دارالحیوان ورته وایي. اتم نمبر نوم فردوس دی. قرآن کریم کې راځي اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. الله فرمایي دا هغه خلق دي چې دوی وارثان دي، دوی ته به په میراث کې یو شی ورکولی شي. کم شی دی؟ میراث کې به ورته فردوس الله ورکوي او دوی به په دې فردوس کې همیشه وي. بل ځای کې راځي الله فرمایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کم خلکو چې دنیا کې یقین کړی په ما او مؤمنان دي او همیشه نیک اعمال کوي، کانت لهم جنات الفردوس نزلا. شته دوی دپاره جنت الفردوس مېلمستیا، خالدین فیها، او دوی به په دې جنت کې همیشه. دا جنت اصل کې مېلمستیا ده، اصلي شی د الله پاک ملاقات دی. الله دې مونږ او تاسو ته نصیب کړي. جنتیانو ته چې الله خپل دیدار ورکي، جنتیان به وایي یا الله دا نعمتونه او دا حورې او غلمان ټول واخله، موږ ته خپل دیدار راکه. الله به ورته فرمایي ما را جمع کړي خپل دیدار دپاره. خو دا جنت مېلمستیا دی. مېلمستیا کې خوراک مقصود نه وي، په مېلمستیا کې د هغه دوست ملاقات مقصود وي. نو جنت کې خوراک مقصود نه دی بلکې د الله جل جلاله ملاقات مقصود دی. الله دې مونږ او تاسو ته نصیب. نهم نمبر نوم جنات النعیم دی. قرآن کریم کې راځي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الله فرمای بېشک هغه خلک چې هغوی مؤمنان دي او یقین په ما کړی په ضروریاتو د دین او همیشه نیک اعمال کوي. ګوره یو خبره ته به فکر کوئ، ما تاسو ته وی جنت کې مرګ نه همیشه، نو عمل هم همیشه غواړي. ګوره جنتی هغه عمل دی چې سړی همیشه کوي، او که یو ورځ کوي او بله ورځ نه کوي نو دا جنتی عمل نه دی. د ورځې 2 رکعاته نفل کوه خو همیشه کوه، دا ستا 2 رکعاته د جنت دي. او که یو ورځ کوي او بیا بله ورځ نه کوي نو دا بیا د جنت نه دي. الله فرمایي وعملوا الصالحات. دلته مفسرین نکته وایي وی الله پاک فعل الصالحات نه وي، عملوا الصالحات وي. څه معنا؟ فعل هغې ته وایي چې کله یې کوي کله یې نه کوي، او عمل هغې ته وایي چې سړی همیشه کوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم فرمایي خیر العمل ادومها وان قل. بهترین د عمل نه هغه عمل دی چې هغه سړی همیشه کوي، اگر که کمی. د ورځې 2 آیاتونه وایه خو هره ورځ یې وایه، د دې ثواب ډیر دی. د هغه 100 آیاتونو نه چې یو ورځ یې وایه او بیا نه وایه. ورځې 2 رکعاته نفل کوه خو همیشه یې کوه، دا افضل دی د هغه 200 رکعاتو نه چې یو ورځ یې کوي او بیا نه کوي. دې وجې نه زموږ شریعت وایي، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي وی تاسو د دین سره مقابله مه کوئ. دین داسې مه وایئ زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم.
وی قانون دا نه دی، قانون دا دی چې چا د دین سره مقابله کړې ده نو دین پې غالب شوی دی، په دین نه غالب کېږي. بای سړی وایي زه به د ورځې 100 رکعاته کوم، بیا چېرته کولی شي؟ زه به د ورځې 2000 رکعاته کوم، بیا چېرته کولی شي؟ کمزور عمل کوه، لن عمل. یو سړی بنخته 20 رکعاته به وکړي او ته به یې یاره چې زه دا 20 داسې کار مه کوه، ته 2 رکعاته کوه نور ځه. دې وجې نه زموږ شریعت وایي چې کله دې مونځ کوه چې څومره دې زړه ته خوشحالي وه نو دومره مونځ کوه، خو چې کله دې ورته زړه تنګ شه بیا ځه یا تلاوت دې کوه، یو رکو دې وکړه، 2 رکو دې وکړه، څومره چې دې زړه خواهش کوه دومره تلاوت وکړه. خو که بیا در باندې تنګېده او وروستو پاڼې شمارې چې څومره پاڼې سپارې ته پاتې دي، بیا هملته نښه وکړه پرېږده نو. موږ او تاسو اکثر دا عوام ملګري چې ختم ته بوځي طالبان، وی یو طالب به 2 سپارې وي او 3 سپارې وي، هغه زړه غریب ورته تنګ شي، یو سپاره چې وي بیا بله ورکړي، بیا بله اکثر بیا 2 نفره شریک شي، هلکه تم ووایه دا یو مخ او بل ته وایي دا یو مخ تم ووایه. داسې کار مه کوئ چې 2 کرته تا ته قرآن کریم ختم کي، د دې دومره ثواب نه دی چې یوه رکو درته د زړه په خوشحالۍ ووایي، د هغې ثواب ډېر دی. دا نه دي راغلي چې ټوله سپاره به ختمه او ټول قرآن کریم به ختمه، یو سورة الاخلاص ووایه خو د زړه په محبت، نو د هغې ثواب ډېر دی د دې نه چې 10 سپارې تلاوت وکړې. نو که طالبان مو بوتله ورته وی و طالبانو دومره تلاوت وکړئ چې څومره مو زړه غواړي او زړه مو خوشحالي کوي. ډېرې اوږدوئ ما، داسې نه ده چې زما په وجه باندې په نه زړه تلاوت کوئ، هغه الله ته خوښ نه وي. جنت د خوشحالۍ شی دی، هغه عمل غواړي چې په خوشحالۍ کوي. جنت همیشه دی، هغه عمل غواړي چې همیشه یې کوي. لږ کوه، نور د خدای دربار کې هغه ډېرېږي، اډېرېدل بیا ستا کار نه دی، هغه بیا د الله جل جلاله کار. نو همیشه چې عمل کوي لهم جنات النعیم، الله فرمایي دوی دپاره جنات النعیم دی. نو جنات النعیم دا چې دی دا د جنت نه هم نمبر نوم دی. نعیم ورته ځکه وایي چې په دې کې هر شی ښه دی، که میوې الله درکوي، که خوشبویي الله درکوي، که ونې درکوي، که ښایسته چمنونه، هر شی ښایسته دی او د سړي سترګې ورباندې یخېږي، ځکه ورته جنات النعیم وایي. 10 نمبر نوم المقام الامین دی. قرآن کریم کې راغلی دی ان المتقین فی مقام امین، دا د جنت نوم دی. مقام امین ورته ځکه وایي مقام ځای ته وایي، امین د امن ځای، دا د امن ځای دی. باس دا الله د غصې نه خلاص شوې، الله نور نه غصه کېږي درته. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای وی جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله به ورته فرمای و جنتیانو خوشحاله شوئ، هل رضیتم، خوشحاله شوئ؟ دی بو یا الله ولې به نه خوشحاله کېږو، داسې نعمتونه دې راکړي دي چې هېڅ چاته نه دي ورکړي. الله به ورته وفرمایي د دې نه افضل در نه کم، و یا الله کم افضل دی؟ الله به ورته وفرمایي قد انزلت علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، ما در باندې خپل رضامندي نازله کړه، د دې نه بعد به درته نه غوسه کېږم. وهه منډې جنت کې او په خوله چې څه درځي وایه، څه چې خورې څه چې کې ته آزاد.